چې بله پوښتنه ده وایي چېرې زموږ جومات کې قاري صاحب دی وایي هغه وایي که زه لیټ هم شو نو ما ته به انتظار کوئ تاسو به جمعې ته نه مخکې کېږئ. یره خاطر جان صاحب ګوره که د مونځ ټیم راغی او امام موجود دی اچھا مثلا چاردام کوي یا په حجره کې دی نو انتظار یې پکار دی بېشک او که امام موجود نی او یا د نه راتلو یقین وي نو بیا بلا تاخیر ودرېدل پکار دی جی جی او که د راتلو یقیني وي نو انتظار پکار دی او که څه پته نه لګي چې راځي او که نه راځي نو خیر دی 2-3 منټه ورته انتظار وکړه چونکې دا ګړی د دې مطابق دا ټیمونه د سهولت په خاطر شول ورنه د نبی علیه السلام په دور کې به خلق موزله راجمع شوي وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا راغی نو اسې خو که مونږ ته پته وي چې یاره امام راځي نو خیر د 2-3 منټه خو لیکن داسې بدماشي قایمول چې نه زه که 15 منټه پورې به ما ته خامخا ایسار یې دا ښه خبره نه ده. امام له پکار دی چې په خپل ټیم راځي مقتدیانو له پکار دی چې د امام قدر توقیر عزت وکړي که چېرته یو ټیم نیم لیټ شي نو 2-3 منټه دې ورته صبر کوي.